السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ورونو القاعدة النورانیه دغه نوراني قاعده په دغه اپلیکیشن کې مکمل په تفصیل سره تاسو کتلی سئ. هغه هم په خپل اواز سره، لکه اواز باندې به درته وایي. مثلا دلته اوس ګوره، زه ورته وایم تیار یې لکه ویلی ده. الف با تا. دلته سیار یو حرف باندې تاسو ګوته کېږدئ، هغه درته دوی ادا کوي. قاف. دا ګوره دغسې. یا الف تا الف تا کاف تا ذا حا تا الف لام میم الف لام ضاد کسراطی خا ضمه خو. نو دا دغسې په ترتیب سره دوی وایي. نوراني قاعده دوی ویلې ده. اپلیکیشن دغه لینک به زه ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، او دغه زموږ له ټیلیګرام څخه هم ښکته کولی سئ. زه به یې ټیلیګرام کې واچوم. او بل څه ده، د کاریانو لپاره یو تجوید 2 کتابونه دي. یو بل اپلیکیشن ده، هغه هم ډېر مفید ده. زه یې درته ښیم. هغه یو دا ده علم التجوید په پښتو ژبه که نه. دا ښایسته هغه ده اپلیکیشن ده، ډېر معلومات دي پکې. چې قاري صاحبان تجوید کوي که نه، نو د دوی لپاره ډېر ګټور. تجوید د علم تاریخ او اهمیت دغسې ټول ثبوت دی. د تجوید ترتیل، تفسیر، د لحن نقشه، دغسې ټول نقشیار شی بېلابېل پکې ورکړي دي ملګرو. ډېر ښایسته هغه ده اپلیکیشن ده. ټول څومره هغه دي پکې، دا ټول دلته پکې شته ده، تاسو یې کتلی سئ. دا ګوره، دلته ټول مکمل معلومات دي. دغه تجوید څوک کوي که نه. دا ګوره غنه او مده، داسې ټول. نو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. زه به یې دې لینک په ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو بیا ښکته کولی سئ له هماغه ځای نه. او اوس یو 2 کتابونه دي، هغه هم زه درته ښیم. ما سره شته ده. دا به هم زما ټیلیګرام کې واچوم، لینک به یې واچوم. ډایرکټ تاسو لینک ووایئ، بس بیا به ښکته کوي. تجوید کتاب یو دا ده. دا تجوید چې ته وایي ترتیل اجزا، دوهم تجوید، اول جز، دغسې مکمل معلومات دلته ګوره ورکړي دي. نو یو دا ده، او یو بل دغه کتاب ده، PDF ډول ده. د قرآن کریم تلاوت او ادبونه، تجوید پېژندنه او د تورو مخرجونه. لومړی لوست د قرآن کریم تلاوت ادبونه. موضوع او موخه د البقره سورت لومړي رکوع د اول آیتونو لوستل. دویم فصل، دوه متضاد او غیر متضاد صفتونه. دغسې ټول دغه فصلونو باندې ویشل سوي ده. ښایسته معلومات یې ورکړي دغه PDF کتاب کې. تاسو شی کولی سئ، کتلی سئ. نو زه به یې لینک په هغه کې واچوم، او تاسو یې له هغه ځای نه ښکته کولی سئ. مننه. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.